د کونړ له زندانه د بندیانو د خوشي کېدو پر مهال ولایتي مسؤلینو وویل د اسلامي امارت مشران په خپلو ولسونو مهربان دي او په بند د محکومېدو سزاوې د دې لپاره دي چې وګړي اصلاح د ټولنې او په ځانګړې توګه د خپلې کورنۍ ویاړ شي. دا زمونږ د مشرانو شفقت دی، خو په دې ترڅنګ مونږ د ټولو هغه خلک چې هغه د اسلامي اصولو د قانون سره سرغړونه کوي د هغې نه او د هغې په نتیجه کې بیا دلته قید او محبس ته راځي، د هغو نه مو دا غوښتنه ده چې بیا دغه جنایاتو ته بیرته ور ونه ګرځي. دا یو د اصلاح ځای دی، د تربیې ځای دی. دلته چې کله بندي راشي دلته موږ د دې سالمه تربیه کوو. دلته ورته موږ مدرسه جوړه کړې ده، د مدرسې د دیني تعلیم سره څنګ کې عصري علوم او د نور کم کارونه چې وي خیاطي شوه یا نور کم حرفوي زده کړې چې وي دا هم ورسره ورته ښیو، نو دا د تربیت ځای دی انشاءالله. د کونړ په مرکزي زندان کې د مهال لسګونه تنه په بیلابیلو جرمونو د بند شپې تیروي. د محاکمو مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د ټولو بندیانو دوسیې پر وخت څیړل کیږي. کونړ استناد محکمې د جزا دیوان ریاست ته دنده سپارل شوې او د ولایت محترم نماینده او د قوماندانۍ محترم نماینده دوی ته او د امنیت نمایندګانو دوی ته دنده سپارل شوې وه چې دغه بندیانو تحقیق وکړي چې د محبس کې څوک د عفو مستحق دي، څوک د تخفیف مستحق دي، د هغوی معلومات وکړي. نو بیا لله الحمد قیصبانو هیئتي وکړه او د سترې محکمې محترم مقام ته یې ولېږله. محترم قاضي القضات صاحب د خصوصي شفقت او ترحم له مخې 15 کسه عفو شو، د مختلفو جرمونو والا اکثر دغه معتادین وو او 15 کسان دې ته تخفیف دغه شو. یقینا دا د خوشحالۍ د خوښۍ او د ویاړ ورځ ده چې مونږ نن د محبس نه ازادیږو او ایله کیږو او خوشي کیږو، ځکه دا د ویاړ ځای دی. نو د ویاړ سربیره مونږ نورو ټکو ته متوجه وزیري. د یادولو وړ ده تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت د مشرتابه د بیلابیلو فرمانونو په ترڅ کې د کونړ له زندانه بندیان آزاد او د ګڼو هغو په موده کې کموالی راغلی و.